نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله چاله مبارکي ورکوله د واده او دعا به ورته کوله نو دا الفاظ به ورته ویل بارک الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. دا دوه درې ټکي دا پکار د چې موږ یاد کو کنه یو ملګری لورزي زلمی سره ملاويږي دا دعا ورته وایي بارک الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. دوه درې ټکي دي او زه په خپل دا تجربه مې کړې ده د جمعې په ورځ چې کوم ودونه امام مخکې نه مرګرو ته مانه به ګیلې نه کوي اتوار په ورځ اکثر د سي چې ودونه یې خو زه نه یم په سفر کې مې مانه دا ګیله ما کوي خو الحمدلله چې کله پروګرام له لاړ شم نو ما ډیرو ظلمونه په دې وخت کې تپوس کړی دی دعا چې ورته مې دا دعا راته اوسه پورې چا ویلې وینې چې اوس تاسو پیله زلو هله ان زه دا تجربه کوم چې دا خلک دا دعا وای کني وای چا یاد کړی کني دی یاد کړی نو بس اکثر الکان ماته وای تاسو راته اوس دا دی ویل دا ویل پکار دي چې تعلق کله ملاويږي بارک الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارک الله لك الله تعالی بدی واده کې په دې نکاح کې برکت واچي وبارك عليك او الله دې پتا باندې د دې د وجنه برکت نازل کی وجمع بينكما في خير او الله رب العالمین استاد دوانو په مابین کې په خیر سره جمعواله وکي من ژوند د الله رب العالمین د خیر او د فائدو نه ډک خسته دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا دا به هغه ملګرو ته ویلا چې کله به داغي واده کله به داغي د نکاح پروګرام او جاهلیت والا چې کوم الفاظ هغه نبی رسول الله ختم چې دا الفاظ مو وایي بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مسنون الفاظ دي دا یادول پکار دي او موږ له دې باندې عمل پکار دی.